سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار له افغان ځواکونو غوښتي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو سره په بیړنۍ توګه مرستې وکړي. حمدالله محب له خلکو هم غوښتي چې د ګواښ پر مهال له نږدې امنیتي مرکز سره اړیکه ونیسي او افغان ځواکونه دې هم باید د خلکو د مرستې غوښتنې غږ ته په تمه ونه اوسي او پخپله هم لاس په کار شي. دغه بنسټ همداراز د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له ادارې او همداراز له نورو مرستندویه غیر دولتي ټولنو او سوداګرو غوښتي چې په داسې حالاتو کې خپلې بشري مرستې ونه سپموي. ویل کېږي په دې څو ورځو کې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه په سویل لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله خلک زیانمن شوي، لارې بندې شوي او ویل کېږي لسګونه کسانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره د درنې واورې ورېدنې او طوفان له امله له تېرو 2 ورځو راهیسې د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي ځانګړې په سالنګونو کې واوره نه ورېږي او د واورې کچه 130 سانتي مترو ته رسېدلې ده. یا د مسؤلینو د دغې لارې له مسافرو په جدي ډول غوښتي چې د هوا تر ښه کېدو پورې پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. له دې سره سم د غزني له مرکز سره د ټولو ولسوالیو لارې د واورې ورېدنې له امله بندې دي. د غزني د والي ویاند وایي د تېرو 3 ورځنیو واورې ورېدنې له امله دغه ولایت د ټولو 18 ولسوالیو لارې له مرکز سره بندې شوي دي. د نوموړي په ونه په ځینو سیمو کې د واورې کچه 150 سانتي مترو ته رسېدلې او د سخت طوفان له امله تر اوسه د واورې پاکونې لړۍ نه ده پیل شوې. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو په غوراوي کې د ولسمشر ټاکنو نمایندانو جړی کړی دی. دوی په دې باور دي چې د نمایندانو دغه کړنه د لامل شوې څو متخصص کسان بریالي نشي. د دغو بنسټونو په خبره په اوسني جوړښت سره به راتلونکي ټاکنې ستونزمنې وي. د ولسمشر ټاکنو یو شمېر نمایندان او حقوقي شنونکي وایي چې د قانون له مخې له ولسمشر پرته باید د ولسمشر ټاکنو ټول نمایندان له خپلو دولتي څوکیو استعفا ورکړي. دوی له ولسمشر غواړي چې د ولسمشر ټاکنو نمایندانو د وروستي نوملړ له اعلانېدو مخکې باید ټول هغه نمایندان چې دولتي مسؤلیت لري له دندو ګوښه کړي. او په هیواد کې د افغان سوداګرو میرمنو لومړی آنلاین نندارتون پرانیستل شو. د ښځو چارو وزیره وایي دغه نندارتون د یوه تلپاتې بازار د رامنځته کېدو او د بانکي کریډټ کارتونو پر مټ په برېښنایي ډول د میرمنو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره جوړ شوی او شاوخوا 1000 صنعتکاره میرمنې کولی شي له دغه نندارتونه ګټه پورته کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.